د امیر المؤمنین شهید ملا اختر محمد منصور د شهادت شپږم تلین ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند وویل له شهید منصور سره له ډیره پخوا زما اړیکه او ملګري وه، خو دا اړیکه مو د جهاد پر مهال لا ډیره قوي شوه. د امیر المؤمنین شهید منصور په وخت کې د افغانستان اسلامي امارت جهاد تر ټولو لوړې مرحلې ته ورسید او د مجاهدینو صف تر پخوا ډیر قوي او یو موټی شو. د افغانستان اسلامي امارت اوسنی نظام د شهید منصور، استاد یاسر او دوی ته ورته قربانیو ثمره ده او موږ به یې په ټول توان د وینو قدرداني کوو. د امارت مشران به هیڅکله د ملا محمد عمر مجاهد، شهید منصور او نورو شهیدانو وینه او خپل مجاهدین هیر نه کړي، ځکه د دغه نظام لپاره ډیرې پاکې وینې تویې شوي دي. موږ ته د خدای توفیق راکړي ترڅو د خپلو یتیمانو اوښکې وچې کړو، د شهیدانو وینې وپالو او بالاخره د خپل وطن خدمت وکړو. د اسلامي امارت ټول مشران دې پر خپلو کشرانو مجاهدینو شفقت وکړي او کشران مجاهدین دې بیا د خپلو مشرانو اطاعت ته متوجه وي. محترمو، لکه څنګه چې زموږ د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله سره څنګه تعلقات و، د شهید منصور صاحب سره هم موږ د یو انډیوالۍ بیخي داسې کشر و. موږ ټولو دا کم اوس پاته سونکي مجاهدین چې دي، که پر کار دي، که په نه دي، که په یو مسؤلیت کې راغلي دي، که نه دي، دا دې دا فکر وکړي چې په هغه وخت کې غیر له دغه مشهورو مشرانو څخه چې داسې د قیادت مشرانو، ملا صاحب مرحوم هم زه د شهادت لفظ ورته وایم، منصور صاحب هم شهید دی، نو نور هم مقصد مولا اختر محمد صاحب شهید شوی دی، نور نظامی ملګري په شهادت رسېدلي دي. په داخل کې استاد یاسر صاحب محترم هغه د تر اوسه پته نشته، نو ډېرو مشرانو قرباني ورکړې ده په دې نظام کې. خو دا کوم مجاهدین چې اوس په یو مسؤلیت یا نه مسؤلیت کې دي، هغه دې دا فکر نه کوي چې زموږ مشران اوس په یو داسې حالاتو باندې راله چې وسایي و استاني ورته مهیا ده، داسې نه وي چې موږ یې د ذهنه ایستلي یا د فکره ایستلي. الحمدلله چې په هر ځای کې دي زموږ مشران، په هغه وخت کې هم هر یوه د خپل سر ورسره شندلی و. دا معلومات ما ته شته چې زه کوم وخت کې د 8 کاله وم، په هغه ځای کې معلومات راته کېدی. کوم مشران ملګري چې دلته اوس هم وجود لري، هغه په میاشتو میاشت هلته په داخل کې د دوی تر څنګ ګرځېده، پر دوی پوښتنه کول، د دوی اکمال کوه. نو اوس چې د دغه مجاهدینو محترمو سره دا په فکر کې نه راځي چې زموږ مشران خو د یو ځای ته ورسېده، اوس موږ په موږ کې په هېڅ فکر و سوچ نشته. نه، الحمدلله داسې نه ده. د هر مجاهد سره د هر مشر سره او د هر مجاهد مشر سره دغه فکر او دغه شته. د خپلو مجاهدینو تکالیف و خوږو شهادتونه نه یری